السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل په سکرین باندې ډارک ته ښایسته کوډ ولګوئ. دوستانو ډېر ښایسته او خوندور کوډ ده، نو که چېرې غواړئ چې تاسو په خپل موبایل باندې ډارک ته کوډ ولګوئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم تاسو څنګه کولی سئ په خپل موبایل باندې ډارک ته ښایسته کوډ ولګوئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او دا غرقه مې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو نه مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. تاسو به راسئ په دغه ټایټل باندې یا دغه رقم دا کوچنی نشان چې تاسو وینئ، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دغه رقم به تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن خلاص شي، نو لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا دغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي، تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او انسټال یې کړئ، دغه رقم به تاسو راسئ په دې اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. نو کله چې ګورو دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ، دغه رقم د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس بیا دا رقم دلته دی تاسو ته راواړوي. نو دوستانو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ او دغه رقم بیا تاسو راسئ د نیکسټ په بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو د نیکسټ په بټن باندې کلیک وکړئ، کوم ایډز چې راغلو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ او دغه رقم به دغه پرمیشنان ټول تاسو نیکسټ کړئ، یعنې دغه اپشنان به ټول تاسو نیکسټ کړئ او دغه رقم دوستانو تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو کلوز کړئ. کوم ایډز چې راځي نو دغه رقم ګورو دوستانو دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي. دغه رقم ګورئ تاسو وایي پیشن کوډ غواړئ، دغه رقم که فینګر پرنټ غواړئ، په دې کې تاسو فینګر پرنټ هم استعمالولی شئ او دغه رقم پیټرن سو او پین سو او ډاټ والا کوډ هم تاسو ورکولی شئ. نو ګورو دوستانو زه راځم، زه غواړم چې پیټرن یا پین یا ډاټ کوډ ورکړم. نو ګورو دوستانو زه راځم په ډاټ لاک باندې کلیک کوم، دغه رقم تاسو په چوز باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په چوز باندې کلیک وکړئ، اوس که تاسو هر کوم کوډ ورکوئ، یعنې دغسې هر ځای تاسو کېښول هغه به بیا ستاسو د موبایل کوډ وي. نو ګورو دوستانو زه دا رقم ته کوډ ورکوم، دغه رقم به دغه تاسو نیکسټ کړئ او یو وار بیا تاسو وروښیاست. اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم ته کوډ ورکړئ، هغه تاسو په خپل مرضي سره ورکولی شئ او دغه رقم به تاسو په کمپرم باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو په کمپرم باندې کلیک وکړئ، هغه کوم ایډز چې راکړلو هغه ایډز به ټول تاسو کلوز کړئ. نو ګورو دوستانو دغه ایډز ما کلوز کړو، دغه رقم ما تاسو ویل چې تاسو فینګر پرنټ کوډ هم ورکولی شئ او په تیمز کې دوستانو تاسو کولی شئ چې د ده تیمز وربدل کړئ. که غواړئ چې هر رقم ته تیمز په ولګوئ، هغه رقم تیمز هم تاسو په لګولی شئ. نو ګورو دوستانو ما دا تیمز په ولګوئ. نو دغه رقم ګورو دوستانو بیا بېرته زه په بیک باندې راځم او دلته تاسو سونډ وربدلولی شئ. که غواړئ چې هر رقم ته سونډ ورکړئ، هغه سونډ دلته تاسو وربدلولی شئ. نو ګورو دوستانو زه اوس راځم موبایل لاک کوم. کله چې زه موبایل لاک کړم، دغه رقم غواړي زه به یو وار هغه کوډ ورکړم او بعد کې به ماته دا راسي. کله چې دغه تاسو راسي چې تاسو سویچ اپ ووهئ، اوس که تاسو هغه کوم کوډ ورکړی وو، تاسو به دا ډاټ نښانونه په هغه طریقه ودروئ. ګورو دوستانو چې په هغه طریقه نه وي نو هغه نه خلاصېږي. اوس دا بټن تاسو ووهئ نو ګوره هغه نه خلاصېږي. او که چیرې تاسو هغه کوډ ورکړئ او تاسو دا بټن ووهئ، نو ستاسو موبایل به تاسو ته خلاص شي. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل باندې ډارک ته ښایسته کوډ ولګوئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د ډارک ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.